بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمونږ د نن ورځې درس دی په کویک بوک پروګرام کې په کسټمر لیست باندې. لکه څرنګه چې موږ تاسې له وړاندې څخه کسټمر لیست راتلو او خپل په ایټم لیست کې مو خپل هغه ایټمونه اضافه کول، هغه ایټمونه چې موږ تاسې په خپل بزنس کې اخیسته او خاصو که هغه سرویس ایټم او یا هغه موږ سره انوینټري پارټ و، نن انوینټري پارټ و، ډسکاونټ سیل ټکس و، دا مسایل ټول موږ له مخکې څخه څنګه کوو، ځان ته اجسټ کوو او منظم کوو. دا کار مو په دې خاطر کوو چې کله هم موږ تاسې کسټمر ته راشو او دلته کسټمر ته انوایس جوړ کو، نو د مخکې څخه باید تیار موږ سره ایټمونه موجود اوسي، فقط به همغه ایټم ورته انتخاب کو موږ او نور له وړاندې به هر سیټینګ شوی او بل به ورته انوایس به ورته جوړ کو او انوایس به ورته ورکو. همدا ډول کسټمرز هم موږ تاسې ځان سره د وړاندې څخه اټکوو، ځکه چې کله موږ تاسې یو کسټمر ځان سره اټکوو زموږ څخه ډېر انفارمیشن غواړي د کسټمر په اړه. کله موږ سره د مخکې نه کسټمرز لیست موجود نه وي او یو چا ته موږ انوایس جوړوو یو مشتري ته، نو بیا اول موږ د هغې کسټمرز انفارمیشن اضافه کوو، بیا ورته انوایس جوړ کړو، ډېر وخت زموږ څخه نیسي. نو موږ یې تیار له مخکې څخه خپل کسټمرز ټول ځان سره لیست کوو، لیست یې ځان سره سیف کوو او دا موږ تاسې په کسټمر سنټر کې ثبت کولی شو. څه ډول کسټمر سنټر ته لاړ شو؟ ګورې څو طریقې لري. اول خو په دې هوم پیج کې کسټمر باندې کلیک وکئ، تاسې به راسن کسټمر سنټر ته ویسي. ګورې دا موږ سره کسټمر سنټر ده. کوی چې نه زه هم دغه لیفټ آیکن بار نه کسټمر سنټر ځان ته خلاصوم، نو دلته کلیک وکړه، ګورې کسټمر سنټر یې موږ ته خلاص کړه. که ته وایې چې یاره نه زه دغه کسټمر سنټر ته تلل غواړم خو د مینو د طریقه ځم، نو دلته کسټمر سنټر ته کسټمر مینو ته راشه او کسټمر سنټر باندې کلیک وکړه، دا به درته اوپن کړي. او که وایې چې نه یاره زه د شارټکټ له طریقې غواړم چې ځان ته کسټمر سنټر خلاص کړم او بیا هلته خپل لیست اضافه کړم، نو کنټرول جی شارټکټ دی. ګورې ما کنټرول جی پریس کړم، ما ته کسټمر سنټر خلاص کړلو. دا په کسټمر سنټر کې موږ سره د کسټمر جنرال انفارمیشن دلته راځي. دلته دی د کسټمرانو لیست راځي، د ټولو نومونه دلته لیکو. دلته کرنسي او بیلانس راځي، او که کوم اټچمنټ کوم سند ورسره اټچ کړي هغه دلته راځي. او دی هسټري دی، څومره ټرانزیکشنونه څومره راکړه ورکړه چې موږ هر مشتري سره کوو ټرانزیکشنونه دلته راځي. موږ تاسې په دوو طریقو باندې کولی شو کسټمر ځان سره اضافه کړو. دلته راځو، نیو کسټمر کمانډ په واسطه موږ تاسې کولی شو سنګل کسټمران ځان سره اضافه کړو. اډ جاب کسټمر ته جابونه اډ کولی شو. اډ ملټیپل کسټمر جابس، ملټیپل کسټمران هم ځان ته د دې ځای اډ کولی شو. خو زه لومړی راځم نیو کسټمرز ته او یو سنګل کسټمر ځان سره اضافه کوم. ګورې دغه د کسټمر وینډو موږ ته خلاص شو، دغه ټول معلوماتونه زموږ او ستاسې څخه غواړي او بهتره خبره ده چې کله یو کسټمر تاسې ځان سره اټکوئ، دا څومره وینډوګانې چې دي او تاسې ته خلاصېږي دا ټول مکمل وینډوګانې او دا ورته مکمل دا فورمې ډکې کوي. په هر صورت زه به راشم کسټمر نیم ته به ولیکم چې موږ سره کسټمر دی د اجمل خان په نوم باندې. دا اجمل خان کوم اوپننګ بیلانس لري، دا له تاسې څخه له مخکې نه قرضداره دی. زه ورته وایم یاره یو 10,000 افغانۍ دا له مخکې نه هم قرضداره دی. د کوم تاریخ نه قرضداره دی؟ زه ورته وایم دا فرض کړه د 2 تاریخ نه قرضداره دی. کرنسي څه شی دی، افغانۍ دی که ډالر؟ زه ورته وایم نه افغانۍ ده. دا اجمل خان چې دی کومه کمپني لري که نه لري؟ زه ورته وایم دا خپل هم د ABC په نوم باندې یوه کمپني لري او د دې کمپنۍ مشر دی، دی مالک دی. ښه فول نیم ته یې راځو. فول نیم کې ورته لیکم چې مسټر، فرست نیم کې ورته لیکم چې اجمل او لاست نیم کې ورته لیکم چې خان.
جاب ټایټل د دې څه دی دغه اجمل چې تاسو سره یو مشتری دی او دا د دې کمپنۍ اونر دی دا چې کله بل تاسو ورته جوړوي د دې اجمل په نوم جوړوي که کوم نماینده په نوم کولای شي دلته نماینده هم ورته اضافه کړي خو زه ورته وایم نه د اجمل په نوم یې جوړوم او د دې جاب ټایټل چې دی د خپله موږ سره اونر دی د دې ای بي سي کمپنۍ ټلیفون شمیرې 3 ټلیفون شمیرې غواړي مین فون نمبر ورک فون نمبر موبایل نمبر که کوم ډیجیټل کاري نمبر ولري ورک نمبر کې هغه اضافه کولی شي زه ورته وایم چې 0 او دی چې دی فرض که موږ سره ډیجیټل نمبر دی او ورک فون نمبر یې 0 دی موږ سره د ورک فون نمبر دی 0 او دی موږ سره د موبایل نمبر دی فاکس چې لري که نه لري زه ورته وایم فاکس نه لري خو د فاکس په ځای فیسبوک ورته لیکم چې د دې فیسبوک هم چې دی د اجمل خان په نوم دی ماین ایمیل اډرس د دې اجمل ایمیل اډرس هم ولیکه زه ورته وایم چې اجمل خان @gmail.com سی سی ایمیل کې چې دی زمونږ د کمپنۍ رئیس چې څوک دی فرض کړه د ټیکنالوژي پروډکټس اینډ سروس کمپنۍ رئیس چې دی احمد علي نومیږي رئیس ماته وایي چې وروره کله هم ته مشتریانو ته په کویک بوک کې چې دی کمپنۍ فایل کې مشتریانو لیست اضافه کوي نو په دې سی سی کې چې دی مشتریانو ته ووایي چې کله کمپنۍ ته کوم ایمیل لیږي سی سی کې ما ونیسي ځکه چې کمپنۍ ته زما ایمیل کله راځي نو سی سی کې باید زما ایمیل اوسیږي چې زه یو کاپي ما ته راشي او زه هم ترې نه خبر شم زه فرض که لیکم چې علي احمد زمونږ د رئیس نوم دی او د ایمیل دی @gmail.com ویب سایټ شته که نشته ولې نه www. د کمپنۍ نوم به ورته ولیکو چې ABC او وروسته به ورته ولیکو چې .com دا ویب سایټ ده څه نور انفارمیشن اضافه کوي ورته وایم سکایپ نوم هم ورته اضافه کړه سکایپ نوم هم ورته لیکم چې اجمل خان اډرس ډیټیلز دی انوایس بیل ټو کله چې ته دغه ته انوایس جوړای دغه مشتری ته دی اجمل خان ته نو بل کې چې دا انوایس بل کې څه شی ولیکل شي بي سي کمپنۍ اجمل خان بس د زه ورته نه یار ایډیټ کوم زه ورته سی ټي هم ورته ولیکه کابل او همدا ډول پروینس چې دی هغه ورته کابل ولیکه زیپ کوډ ورته وایم چې 1000 ولیکه او کانټری ورسره ولیکه چې افغانستان صحیح ده سنوټ موډ لیکه ورته نو اوکې کوم ګوري ټول ما سره څنګه شو اضافه شو خدا انوایس بل کې ورته دا انفارمیشن لیکي یعنی دا جنس د صحیح دی لدی ادرس زی انوایس بل فرض کړه دلته خپل ادرس د کمپنۍ ادرس ورته لیکو او شپ ټو دا کوم ادرس ته بیرته زی هم دی ادرس ته زی کوم بل ادرس فرض کړه ورته هم دی ادرس ته زی کاپی کوم او هم دا انفارمیشن اوکې کوم چې دلته ورشي خدوم راځه په پیمنٹ سیټینګ ته پیمنٹ سیټینګ کې ماته وایي د اجمل خان اکاونټ نمبر شته زه ورته هم بل یو ځکه کاروبار کې اکاونټ نمبر پکارېږي زه ورته وایم 2010 د دې اکاونټ نمبر دی پیمنټ ټرمز ورسره چې لري پیمنټ ټرمز څخه هدف دا دی چې د اجمل له تا نه جنس وړي صحیح ده پیسې دې په څو ورځو کې باید درکړي نیټ دېرش ورځې چې زه ورته انتخاب کړم دا چې کله ما نه نن جنس ویسي او یا کوم سرویس زه ورته وړاندې کړم په 30 ورځو کې دا باید ما ته پیسې راکړي خو که چېرته د 30 ورځو څخه مخکې راکړي فیصدي تخفیف زه ورته ورکوم فرض که زه ورته دا تخفیف انتخابوم نیټ 30 ورځې که چېرته د 30 ورځو پیسې دې راته په 15 ورځو کې راکړلې 2% تخفیف درکوم دا یو ټرمز شو که په خپله خوښ یو ټرمز ورته اضافه کړې دلته اډ نیو ته راشه کله چې اډ نیو ته راغلی ته ورته ووایه نیټ 50 ورځې فرض که نه 50 ورځې خو زیاتې راځي 20 ورځې به ورته ولیکو که چېرته د اجمل زموږ څخه جنس وړي نو 20 ورځو کې باید موږ ته پیسې راکړي که چېرته دغه پیسې دا موږ ته په یوه ورځ کې راکړي نو په دې صورت کې موږ دې ته چې دی 15% تخفیف ورکوو او اوکې کوم ما ته وایي چې دلته دا ټرمز هم ورته ولیکه زه ورته وایم زما ټرمز چې دی د اجمل خان سره دا دی چې زه ورته 15% تخفیف ورکوم یعنی ډېر تخفیف ورته ورکوم ولې 15 که چېرته ما ته دا په یوه ورځ کې څنګه وکړي په یوه ورځ کې د نیټ
څو ورځو د 20 ورځو پیسې راکړي 20 days به ورته ولیکو اوکې به یې کړم. ګوره دا یو ټرمس ما ورسره وضع کړ ورته په توافق ورسېدلو. مثلا اجمل ته ما وویلې چې ته زما نه جنس وړې او ته مسؤل چې په 20 ورځو کې به ما ته پیسې راکړې. که چېرته دا د 20 ورځو پیسې دې په یوه ورځ کې راته راکړې 15% تخفیف درکوم. ښه کله چې پیسې اکاونټ ته راځي نو تا ته ایمیل د طریقې او نوټیفیکیشن راشي ایمیل ورته انتخابوم. دا پیسې تا ته څه رقم درکړي کیش درکړي ماسټر کارت د طریقه تا ته رسي کیش به ورته انتخاب کو. که چېرته بیا ماسټر کارت ورته انتخابوئ ډیبټ کارت او ویزا کارت او بیا د هغې انفارمیشن هم دلته ورته اډ کوئ. بله مسله موږ سره کریډټ لیمټ دی. زه ورته وایم د اجمل خان سره تر 50,000 افغانیو زه کاته مخته وړم چې له دې نه زیات انوایس زه ورته جوړوم یا کاته ورسره زیاتېږي نو کویک بوک باید ما ته میسیج راکړي چې وروره د دې کریډټ لیمټ پوره شوی. پرایس لیول لیست باندې وروسته انشاءالله کار کوو. د کې جلا کار دی او اوس فقط مشتری اټ کوو په دې بیا کار کوو. سل ټکس ته راځم. سل ټکس ته چې راځم د اجمل ټکسیبل دی که نن ټکسیبل دی دا بیا وروسته هم ورته چې انوایس جوړول ته هم انتخابولی شو خو زه به ورته ټکسیبل انتخاب کړم. څومره ټکس د دې نه اخلي؟ زه ورته وایم د دې نه 100 ټکس 2% اخلم. آیا دا کم جنس چې له تا څخه اخلي ریسیل نمبر لري دوباره دا خرڅوي و دا خرڅوي او دولت ورته ریسیل نمبر ورکړی 10 نمبر یې دی. دا هم شو راځم ایډیشنل انفارمیشن ته. دا کسټمر تا سره څه رقم دی؟ اډ نیو ته راځي ته کولی شي فرض کړه دلته ایکسټرنل کسټمر دی انټرنل کسټمر دی پاکستانی دی هولسیل دی ریټیل دی څه رقم دی؟ زه ورته وایم دا ما سره هولسیل دی. که چېرته په دې لیست کې نه اډ نیو ته راشي خپله اضافه کولی شي خو زه به ورته هولسیل انتخاب کړم. دا کوم نماینده لري دا کمپنۍ زه ورته وایم د دې کمپنۍ نماینده چې دی فرض که جبار دی او دا جبار په نوم باندې یو نماینده هم لري. او دا څنګه کوم له وړاندې نه ما دې ته نماینده نه دی ټاکلی هېڅ بیخي دلته هم ورته وایم چې دا نماینده نه لري. جاب انفو ته راځم جاب کوم جاب ما ورته اضافه کوئ او که نه اضافه کوئ خو زه اوس د جاب هم همدغسې پرېږدو جاب هم وروسته پرې کار کوو. دا څنګه کوم اوکې کوم ګورې چې ما اوکې که د اجمل خان په نوم باندې ما سره یو کسټمر اډ شو کرنسي افغانۍ دی 10,000 افغانۍ زموږ نه قرضداره ده. ولې قرضداره ده؟ ځکه اوپننګ بیلانس کې موږ ورته 10,000 افغانۍ واچولې. دغلته چې څومره کسټمر لیست موږ سره دی او دلته بیلانسونه دي دا موږ ته ټول اکاونټ ریسیویبل دي. دا هغه پیسې دي چې دغه مشتریان موږ نه قرضداره دي او موږ ته یې باید راکړي. خو که چېرته بیا وینډرز ته راشو موږ وینډرز کې لا موږ کار نه ده کړی. که چېرته وینډرز لیست کې بیا موږ تاسو سره بیلانس هغه بیا موږ ته اکاونټ پیبل دی باید موږ یې ورکړو موږ قرضداره سو هلته. خو کسټمر کې بیا کسټمران زموږ نه قرضداره دي. دا د کسټمر جنرال انفارمیشن دی چې ما اوس ورته اډ کړلو او دا د ټرانزیکشنونو هغه هسټوري ټول دلته راځي. اوس دې سره یو انوایس زموږ نه قرضداره دی چې هغه اوپننګ بیلانس دی او 10,000 افغانۍ دي. کله فرض مثال چې تاسې راځئ دا به زه کلوز کړم. ګورئ کله هم چې تاسې راځئ دغه اجمل خان ته اوس دا ما اضافه کړه که نه یو انوایس جوړوئ کسټمر ته راځم کریټ انوایس ته راځم او دا اجمل خان چې دی زموږ یو کسټمر دی ما تیار اضافه کړی دی ته انوایس جوړوم دا راځي زموږ څخه شي اخلي فرض کړه زموږ څخه یو ډیسکټاپ کمپیوټر اخلي چې کله مې ډیسکټاپ کمپیوټر ورته انتخاب کړو ما ته وایي چې 100,000 افغانۍ کېږي سیو ان کلوز او سیو اني هاو. ګورئ دې سره چې دی یو ټرانزیکشن څنګه شو اجرا شو د 2,000 افغانیو په ارزښت باندې. چې شي انوایس موږ ورته جوړ کړو په دې ډبل کلیک وکړه انفارمیشن درکوي صحیح دی. ډیسکټاپ کمپیوټر دی وایي خرڅ کړی 2,000 افغانۍ له دې ادرس هم په دې باندې چارج شوي دي او له پخوا نه دا 100 روپۍ قرضدار و 10,000 جمع څو قرضداره شو 11,000 افغانۍ اجمل خان زموږ نه قرضداره شو. نو په دې طریقه موږ تاسې کولی شو یو سنګل کسټمر ځان سره څنګه کو اضافه کو. اوس به راشو جاب به دې ته اډ کړو لکه څنګه مې چې مخکې ویلې چې اوس دې ته جاب څنګه اډ کولی شو. اجمل خان زموږ سره یو کسټمر دی او دا راځي موږ نه یو سرویس اخلي او هغه سرویس از جاب موږ دې ته اډ کول غواړو. زه اډ ته راځم اجمل خان مې انتخاب کړ اډ ته راغلم او د اډ څخه وروسته دا نور انفارمیشن خو هر څه ما مخکې نه ورته ډک کړه پیمنټ سیټینګ هر څه مکمل ما وکړه جاب انفو ته راځم
زه ورته وایم د اجمل صاحب چې دی دلته جاب نیم ورته لیکم چې د مایکروسافټ آفیس ټریننګ. دا وایي چې وروره ته داسې کار وکړه زما څه کارمندان دي او هغې ته د مایکروسافټ آفیس ټریننګ ورکړه. دا جاب ما ورته اضافه کړه. همدا جاب نیم اخلم کاپي کوم ډسکریپشن کې ما اچوم ورته دلته یې کنټرول وي کوم. جاب ټایپ ورته انتخابو چې کمرشل ده او سټیټس ورته انتخابو پینډینګ کې دی ایوارډ شوی دی ان پروګرس دی. څنګه زه ورته وایم ان پروګرس دی. دا موږ سره په کم تاریخ شروع شوی؟ په اول تاریخ شروع شوی. په کم تاریخ باید ختم شي؟ په 20 تاریخ باید ختم شي. که چیرته د 20 نه مخکې او وروسته ختمیږي هغه تاریخ هم ورته انتخابولی شي دلته. او دا ورته څنګه کوم اوکې کوم. ګوري تاسې د اجمل خان په نوم باندې موږ سره یو جاب هم د دې اضافه شو د مایکروسافټ آفیس ټریننګ. کوم بل جاب ورته اضافه کوي زه ورته همدغې اجمل خان ته یو بل جاب هم اضافه کوم. راځم هر جاب. اجمل خان زموږ کسټمر دی او موږ پسې راغی او موږ ته یې وویل چې وروره زما کارمندانو ته چې دی د کویک بوکس ټریننګ ضرورت دی ځکه دا سروس سیسټمونه خو موږ لرو که نه ټریننګ. صحیح دی. ښه دا کویک بوکس ټریننګ وایي موږ ته آماده کوي. موږ وایو صحیح دی دا جاب هم ورته اډ کوو. کنټرول سی کوم او دلته څنګه کوم کنټرول وي کوم او کمرشل ورته انتخابوم او همدا ډول سټیټس ورته وایم دا هم ان پروګرس دی. یا دا ورته وایو چې ایوارډ دا ورته موږ ورکړه. په کوم تاریخ دا باید شروع شي؟ په 5 تاریخ یې موږ ته ویلي چې دا درس ورته شروع کړي. په 100 تاریخ ختم شي. په 20 تاریخ که چېرته مخکې وروسته ختمیږي بیا هغه چې کله پروګرام ختم شو درس ختم شو ورته دلته انتخابولی شي. دا هم ورته څنګه کوم اوکې کوم. تاسې وګورئ اجمل ته موږ بله وظیفه هم اضافه کړه. یعنې زموږ کمپنۍ دغه ټیکنالوژي پروډکټس ان سروس کمپنۍ چې دی دغه اجمل په نوم باندې چې کم کسټمر لري دی چې دی 2 وظیفې موږ ته سپارلې دي او دا موږ ورته شروع کړی لا ختم شوی نه دی چې موږ ورته انوایس ورکړو. فرض که دا دواړه وظیفې جاب موږ ورته اضافه کړه دا اوس ختم شله. اوس نو باید دې ته انوایس جوړ کړو. اول راځم مایکروسافټ آفیس انوایس ورته جوړوم. کسټمر ته راځم او له هغې څخه وروسته کریټ انوایس ته راځم. ښه کریټ انوایس ته چې راغلم زه ورته وایم چې همدغه مایکروسافټ آفیس ټریننګ د دې انوایس ورته جوړوم. راځم ایټم لیست کې خو ما مخکې نه دا سروس ایټمونه اضافه کړي دي که نه نو دلته راځم ورته مایکروسافټ آفیس سوټ ټریننګ انتخابوم. 100 روپۍ 15,000 افغانۍ. سیو انکلوز سیو اینی وای ورته انتخابوم او اګنور آل. ګورئ اجمل خان ته د مایکروسافټ آفیس د ټریننګ له درکه 15,000 افغانۍ په دې نور هم اضافه شلې. همدا ډول راځم کویک بوک ټریننګ ته د دې انوایس هم جوړوم. دا وظیفه هم موږ ورته اجرا که ختم شو. کسټمر ته راځم کریټ انوایس ته راځم. کله چې کریټ انوایس ته راغلم خپل ایټم لیست ته راځم او دلته ورته وایم چې وروره کویک بوکس ټریننګ موږ له مخکې نه اډ کړی 10,000 افغانۍ قیمت د دا هم ورته اضافه که. سیو اینی وای دا هم څنګه شو اضافه شو. جمعاً اجمل خان زموږ نه 100 روپۍ قرضداره شو. 22,000 افغانۍ. 15,000 یو قرضداره شو. 10,000 بل قرضداره شو او له مخکې نه چې کوم اوپننګ بیلانس ورته و هغه هم ورسره دا ګورئ هغه هم دلته شته. مجموعاً دا ټول جمع کوي موږ سره دا 22,000 افغانۍ قرضداره شو. ټول ټرانزیکشنونو هسټوري دلته دی. که فلټر کوئ دلته راشه آل ټرانزیکشنز ګورم. آل ټرانزیکشنز موږ تاسو ته شو کوي. که وایي چې نه یاره زه آل سیلز ټرانزیکشن ګورم ګورئ په دې رقم یې فلټر کوي درته. که فرض کوئ چې پیمنټ ان کریډټس په دې رقم یې فلټر کوم وایي تر اوسه پورې نه دی کوم پیمنټ نه دی شوی. او همدا ډول له دې ځایه کولی شي هم یې فلټر کوي. انوایس یې فلټر کوي. په تاریخ یې فلټر کوي. د دس مانت او لاست مانت او دس فسکل ایئر او فسکل کوارټر او مکمل فلټریشن به له دې ځایه کولی شي. نو دا په دغه طریقه موږ تاسې کولی شو چې دلته راشو نیو سنګل کسټمر اډ کو. همدا ډول اډ جابس د یو کسټمر دپاره وکړو. ګورې زموږ نه پرایس لیول لیست پاتې و. ما تاسو ته وویلې چې وروسته پې کار کوو. اوس به په پرایس لیول لیست باندې هم کار وکړو. فرض که دا ما سره اجمل خان دی د دې دپاره پرایس لیول لیست ما تر اوسه نه دی اضافه کړی. لکه دلته ما سره ډېر مشتریان دي یو ته مې تر اوسه پورې ما پرایس لیول لیست نه دی اضافه کړی. د دې لپاره راځم از لیست او دلته موږ سره یو کمانډ دی د پرایس لیول لیست په نوم دلته کلیک کوم.
ګورې دا وینډو ما ته خلاصېږي. تر اوسه پورې موږ کوم پرایس لیول لیست نه لرو. دلته رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم. کله چې نیو ته راغلم زه ورته وایم ما ته یو پرایس لیول لیست جوړ کړه، یو د ټاپ کسټمرز په نوم باندې جوړ کړه. دغه ما سره چې کوم ټاپ کسټمرز دي نو دا هغه کوم ایټمز دي آیټم لیست کې چې موږ اضافه کړی دا ټول ورته مارک کوو چې دغه زموږ څوک ټاپ کسټمرز دي او دغه جنسونه زموږ څخه اخلي. نو داسې کار وکړه دې ته چې دی 10% تخفیف په نظر کې ونیسه، کم که زیات. زه ورته وایو هایر دین سټنډرډ پرایس. ګورې موږ سره د ګرافیک ډیزاین پیکیج ټریننګ 6000 افغانۍ دی، خو که یو ټاپ کسټمر راشي موږ 10% تخفیف ورته ورکوو، لوور ورته انتخابوو، 10% کمې پیسې ترې اخلو د سټنډرډ پرایس نه، د 6000 نه 10% کمې پیسې ترې اخلو. دا څنګه که ورته اجسټ کوو چې اجسټ مې که باید څو ماته راکړي 5400. لکه د مایکروسافټ افیس ټریننګ څو دی 5000 افغانۍ موږ سره سټنډرډ پرایس دی. خو که یو کسټمر ته موږ دا ټاپ ټیک مارک هلته تاسو ته عملا نسخه یم نو هغې نه 4500 اخلي، دا ورته اوکې کوم. ما سره د ټاپ کسټمرز په نوم باندې یو لیول لیست څنګه شو اضافه شو. بیا هم رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم او له نیو څخه وروسته زه ورته وایم بل هم موږ سره فرض کړه میډیم دی، میډیم کسټمرز به ورته ولیکو، میډیم کسټمرز. ښه دغه جنسونه چې له موږ څخه اخلي دا به ورته ټول مارکو، دا به څومره زیات اوسېږي ټول مکمل ورته مارک کېږي چې مارک دی و. ورته وایم چې دغه میډیم لیول کسټمر چې زموږ دی دې ته فرض کړه زه 5% تخفیف ورکوم، لوور دی سټنډرډ پرایس اجسټ کوم یې 6000 په ځای دې نه 5200 افغانۍ اخلي. ولې؟ ځکه 5% تخفیف مو ورته ورکړه، دا زموږ میډیم رینج کې کسټمر دی یا میډیم لیول کې دی، اوکې کوم یې. یو ټاپ کسټمرز موږ سره اضافه شو پرایس لیول لیست کې، بل هم میډیم کسټمرز اضافه شو. بیا هم نیو ته راځم او فرض که لو ورته لیکم، لو کسټمرز هغه کسټمران دي چې کله یې خوښه اوس موږ نه جنس اخلي چې کله یې نه اخلي. نو دیو ته ورته وایم څومره فیصدي تخفیف ورکړه، دیو ته 0% ورکوم، که هایر یا لوور پروا نه کوي ځکه 0% دی او دا ورته جست کوم 6000 نه به 6000 موږ ته راکوي، دا کوم تخفیف نه لري، دا هم اوکې کوم. ګورئ دلته ما پرایس لیول لیست کې دغسې یو قانون ورته وضع کړه چې کوم مشتریان زما ټاپ کسټمرز دي همیشه ما نه سودا وړي هغوی ته زه همیشه 10% تخفیف ورکوم. میډیم ته چې دی 15% او کوم یو چې لو کسټمرز دي کله راځي او کله نه راځي هغې ته کوم تخفیف نشته دی. دا ما ورته اضافه کړو، نو دا زه راځم هوم پیج ته. صحیح دی، کله چې هوم پیج ته راغلم زه کسټمر لیست ته راځم، فرض که ما سره دا اجمل خان دی، صحیح دی. په دې باندې رایټ کلیک کوم، چې کله مې رایټ کلیک وکړه ایډیټ کسټمر جاب ته به زه راشم. کله چې دلته راغلم ګورئ پیمنټ سیټینګ ته راځم، پرایس لیول لیست ما دې ته لا نه دی انتخاب کړی، اوس مې چې هلته پرایس لیول لیست ځان ته جوړ کړ، لیست مې برابر کړ. اوس راځم دلته ورته وایم چې د اجمل خان موږ سره ټاپ کسټمر دی او څنګه کوم اوکې کوم یې. چې کله مې اوکې کړ دغه اجمل خان ته چې کله هم زه د اجمل ته راځم یو کسټمر یو انوایس ورته جوړوم، انوایس ورته جوړوم. د څه شي انوایس ورته جوړوي؟ زه ورته وایم دا اجمل راغی او زموږ نه یو جنس واخیسته، فرض که مانیټور یې واخیسته، چې کلیک کوم د مانیټور کوم سټنډرډ پرایس چې دی هغه دې ته نه لیکي، دې ته 1450 روپۍ لیکي. حال دا چې موږ راشو دلته لیست ته او ایټم لیست ته راشو، تاسې دلته مانیټور وګورئ پیدا کړئ چې قیمت یې څو دی. مانیټور ګورئ دا مانیټور دی موږ سره، صحیح دی، قیمت یې موږ سره څو دی 1500 افغانۍ. ګورئ 1500 افغانۍ دی قیمت یې. ولې دلته دې ته 100 روپۍ ولیکه، اجمل ته 100 روپۍ ولیکه 1450. ولې دې ته تخفیف ورکړه؟ ځکه دې ته موږ ټاپ کسټمر ویلې که نه، چې کله زموږ ټاپ کسټمر یې هغې ته موږ 100% ورکوو تخفیف 10%. دې ته اتوماتیک شکل باندې 10% تخفیف کویک بوک ورکوي، ځکه ما چې کله دا کسټمر اضافه کوم ما از ټاپ کسټمر دې ته هلته پرایس لیول لیست کې ما دا ټاپ انتخاب کړی. که یو جنس فرض که په 6000 نه 10% چې 10% هر 100 روپۍ راځي هغه وروره دې ته په هر جنس کې کموي. نو دا موږ سره و د پرایس لیول لیست خبره. د نن دپاره زموږ همدغومره درس بس د سبا انشاءالله موږ تاسې په اډ ملټیپل کسټمرز باندې خبرې کوو، او همدا ډول چې څه ډول کولی شو موږ
ریکارډز او ډیټا امپورټ او ایکسپورټ کو کویک بوک پروګرام ته